سیلابونه زلزلې طوفانونه سره رادرومي دغه لوی لوی بیمارۍ سره رادرومي دې لپاره څه وجه کېدای شي کتونکو یا ساتي ساينسي نقطه نظر هغه په خپل ځای باندې چې ساينس سوای هغه د دوی خبرو خو لیکن موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو او موږ تاسو د مسلمانانو په خاندان کې دا وی په کورونو کې پیدا شوی یو نو خامخا موږ تاسو به اسلامي نقطه نظر لرو یا ساتي د دې په حق لمانې اسلامي نقطه نظر سره چې یعنی دغه سیلابونه دغه طوفانونه دغه بیماریانی دغه زلزلې سره رادرومي دا د الله جل شانه له طرفه یو عذاب دی الله جل شانه موږ تاسو په دغه دنیا کې صرف دې مقصد لپاره پیدا کړی چې موږ تاسو د الله جل شانه بندگی اختیار کړو دا غي عبادت وکړو کاغه هر ټیم وي کاغه زوت چې 24 غنټه هر قسم معاملات کوو چې باغی کې زوت د الله جل شانه د احکاماتو خیال وساتو زوت د نبی له صلوات و سلام بارک د حکمونو خیال وساتو دا غي تعبیداری وکړو د الله جل شانه چې کوم احکامات موږ تاسو ته د دنیا ته را لګل دي چې هغه په قران عظیم شان کې دي د نبی له صلوات و سلام بارک په واسطه سره دي چې زوت هغه او پیژنو هغه باندې عمل وکړو زه ته چې په دنیا کې ظلم ته چې انصاف وایو او انصاف ته چې ظلم وایي زه ته چې د یتیم مال هړب کوو د یتیم مال خورو هغه ځان ته حلال ګڼو زه ته چې یو دوکه چاله ورکو دغه چې بزنس وایو د ته چې په بزنس کې ترقی وایو زه ته چې د نه ګورو چې هغه انسان سره ظلم دی هغه انسان سره زیاته دی یعنی زما او ستا معاملات خراب دي ما او تا د الله جل شانه د احکاماتو نه لري شوی زه ته د الله جل شانه حکمونه نه منو بعض وخت کې زه ته 15 وخت مونږ نه کوو روزه راشي روزه نه نسو کله چې د شراب وخت راشي شراب کی یعنی کومه ګناه ده چې انسان نه کوي کومه ګناه ده چې بنن سم معاشره کې خلق نه کوي فحاشي عامد ستري عامد هر قسم ګناه عامد نو د الله عذاب بن را درومي یاد ساتي الله جل شانه په قران عظیم شان کې څه فرمایي الله جل شانه په سوره انفطار کې فرمایي یا ایها الناس ما غرك بربك الكريم اے انسان اے خلکو تاسو په څه خبره باندې په کومه خبره باندې د الله جل شانه نه دوکه کې چول شوی یعنی دا څه کم یو کار دی کومه خبره دو چې تاسو دې خبرې په وجه باندې په دوکه کې چې الله جل شانه هغه رب کریم دی هغه موږ تاسو باندې کرم کوونکی دی الله جل شانه جبار ذات دی الله جل شانه قهار ذات دی داغه قهر برادرمی داغه طوفانونه برادرمی داغه سیلابونه برادرمی داغه بیماری برادرمی په دغه طریقو باندې چې موږ تاسو باندې عذاب راشي دې لپاره چې دغه انسان دغه بنده د الله جل شانه له طرف ته دغه رحمتونو له طرف ته چې متوجي شي یاد ساتي دغه سیلابونه دغه طوفانونه دغه عذابونه چې رادرمی صرف وجه ودادو چې زوت د الله جل شانه نه فرمانه جوړ شوی زوت د الله جل شانه احکامات نه فالو کو زوت چې دی معاملات په صحیح طریقه باندې نه کو زوت چې دی چې ظلم کولای شي ظلم کوو چې زیاته کولای شي زیاته کوو چې هر قسم ګناه باندې زما او ستا وس رسیږي د خبرې خیال نه ساتو چې الله جل شانه منع کړی یو ما او ته چې یو حد خېده دغه حد نشو کراس کولای د خبرې خیال نه ساتو هغه ګناه کوو هغه عمل کوو هغه کار کوو نو سره به عذاب رادرمي بالکل به عذاب رادرمي په دغه طریقه باندې به عذاب رادرمي چې الله جل شانه ته زما او ستا توجه زیات لکه څنګه الله جل شانه په سوره انفال کې فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک الله جل شانه فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې تر څو پورې ته په دوی کې موجود وي تر هغه وخت پورې به زه دغه خلکو ته عذاب ورنکم یاد ساتئ زموږ تاسو په قومونو باندې چې د نور قومونو په شان دي لکه طوفان نوح چې راغی نوح علی السلام او داغه ملګری بچ نور تمام قوم هر څه ختم شول دغه شان عذابونه چې نه رادرومي د الله جل شانه خپل نبی سره وعده لکه څنګه طوفان لوط راغلی وو په لوط علی السلام قوم باندې هغه شان دي طوفانونه هغه شان دي عذابونه به موږ تاسو نه رادرومي هغه وجه صرف دادو چې موږ تاسو نبی سره الله وعده کړی دو ځکه چې الله جل شانه فرمایي چې تر څو پورې ته دوی کې موجود وي تر هغه وخت پورې زه دوی باندې عذاب نه راولم او بیا الله جل شانه مزید په دغه آیات کې فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او تر هغه وخت پورې الله جل شانه په دغه قوم باندې عذاب نه راولي په دغه خلکو عذاب نه راولي چې دوی استغفار کوونکي دي دوی الله ته توبه وستونکي دي دوی د الله په در کې سر په سجود دي د الله په در کې په جړاګانو دي دوی خپل معاملات ټیک دي دوی ناستا پاستا هر سیز د الله جل شانه د احکاماتو مطابق دي نو الله جل شانه فرمایي چې زه په دوی باندې عذاب نه راولم نو چې عذاب راځي دې د پاره وجه اندادو چې زما واست اعمال ګډوډ دي زه ته چې 15 وخت مونږ کو په لاس کې تسبیح وي نو ما ته چې ځان بزرخ کاری خپل معاملات وګوره چې ستار رویه ستا طریقه ستا اخلاق خپل ګاونډي سره سرنګ دي ګاونډي ته خپل حق ورکوي خپل خزي ته خپل حق ورکوي خپل اولاد ته خپل حق ورکوي خپل میراث چې په صحیح طریقه باندې په اولاد کې تقسیموي نیاز ساتي موږ تاسو کې چې دي همدغه خطاګانې دي چې موږ تاسو معاملات نه دي ټیک هر انسان په دې باندې
اموخته دی چې زه څنګه اگر چې ګناه وي خو چې زه دنیا حاصله کړم په کومه طریقه زه دنیا حاصله کړم ګناه ته ګناه نه وایي حرام ته حرام نه وایي نو دې د وجې نه په موږ تاسو باندې عذابونه رادرومي او د عذابونو شکلونه او صورتونه چې یا زلزله وي یا سیلاب وي داسې سیلاب چې زما او ستا په ګمان کې هم نه وي داسې عذاب چې زما او ستا هغې ته سوچ او فکر هم نه رسېږي داسې بیماری راشي چې ټول قوم په هغې کې مبتلا شي لکه زموږ ستاسو مخې ته چې دی یو صورت تېر شوی چې په 2019 کې چې کوم کرونا وه دا یو عذاب و همدغه رقم زموږ ستاسو په دغه علاقو کې په دغه ملک کې په نورو ځایونو کې موږ تاسو ګورو نن سبا د سوشل میډیا دور دی هر انسان خبرېږي دا عذابونه دي رونو دې نه چې دی نجات دپاره الله جل شانه بهترینه نسخه ښودلې دو چې الله جل شانه فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تر هغه وخت پورې الله جل شانه دغه قوم ته دغه خلکو ته عذاب نه ورکوي چې تر څو پورې به دوی کې استغفار کوونکي خلک موجود وي چې تر څو پورې به دوی کې داسې خلک موجود وي چې الله ته توبه وباسي سر په سجود وي او د الله یره او خوف د دوی په زړونو کې پراته وي تر هغه وخت پورې دغه خلکو ته دغه قوم ته الله جل شانه عذاب نه ورکوي او دا خبره د قرآن خبره ده دا خبره د الله خبره ده دا هیڅ کلم چې دی نعوذ بالله من ذلک دروغ نشي کېدی دا هیڅ کلم غلطه نشي ثابت دي یاد ساتئ چې موږ تاسو له د ګناه ترکول پکار دي موږ تاسو له د الله دین ته د الله احکاماتو ته دغه د رسول احکاماتو ته متوجه کېدل پکار دي هله به الله جل شانه موږ تاسو نه دغه عذابونه اوچت کړي لکه څرنګه الله جل شانه په سوره نور کې په آیت نمبر 31 کې فرمایي وتوبوا الى الله جميعا توبه وباسئ الله جل شانه له طرف ته ټول خلق توبه وباسئ ټول بندگان د الله جل شانه الله ته توبه وباسئ په خپل اعمالو باندې په خپل ګناهونو باندې او بیا الله جل شانه فرمایي ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبه سره وباسئ اے مؤمنانو دې د پاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ که تاسو کامیابی غواړئ په دنیا کې او په آخرت کې نو تاسو الله جل شانه طرف ته متوجه شئ او توبه وباسئ الله جل شانه به تاسو نه عذابونه اوچت کړي الله جل شانه به تاسو ناکامي ختم کړي تاسو له ترقې درکړي تاسو به کامیاب شئ هم په دنیا کې هم په آخرت کې نو یاد ساتئ په دغه موضوع باندې ډېر آیاتونه ډېر احادیث موجود دي خو زما د زړه یو درد وو چې زه په هر ځای کې وایم چې زموږ ستاسو معاملات ټیک نه دي زموږ ستاسو اگر چې زه ته 15 وخت مونږ کو په جمع سره اگر چې زه ته تلاوت کو اگر چې زه ته روزي نسو اگر چې زه ته حج کو خو لیکن معاملات هم کمزوري دي مطلب دا چې چا سره بزنس ته باید چې هغه سره اسلامي طریقه باندې بزنس وکړي هغه سره دوکي او فریب نه ځان وساتي هغه سره دروغ نه ځان وساتي تاسو سره چې کوم پړوسی دی کوم ګاونډي دی باید چې هغه ته حق ورکړي تاسو سره چې کوم ماته خلک دي باید چې هغه ته خپل حقونه ورکړي نو دې د وجنه 24 غنټې چې ستا کوم معاملات دي د ګرځېږي اوچتېږي کینې څه شی چې کوي دغه معاملات د الله جل شانه دغه د رسول د احکاماتو مطابق کا ان شاء الله العزیز دنیا کې هم کامیابی په آخرت کې هم کامیابی او دغه وعده الله جل شانه هم تاسو سره کړی دو ځکه چې الله جل شانه فرمایي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دغه کلیپ دغه زما د علم مطابق چې کوم واعظ دی نور مسلمانانو سره شیر کړي چې هغه تم د دینه یو سبق حاصل شي هغه تم د دینه یو فائدہ حاصل شي او تاسو ټول ما سره په ثواب کې پوره برخه نصیب شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین